د الشورا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 42مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 53 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حمیم عین سین قاف. په همدې ډول برلاسه او د حکمت خاوند خدای تا ته تل وحی کوي او له تا څخه مخکې تیرې شوو پیغمبرانو ته وحی کړې ده. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د همغه دي هغه لوړ مرتبه او لوی دی. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نږدې ده چې اسمانونه له پاسه وچوي را ولویږي. پرښتې د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه تسبیح کوي او د ځمکې د اوسیدونکو په حق کې بخښنه غواړي. خبردار اوسئ په حقیقت کې الله بخښونکی او ډیر مهربان دی. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. کوم کسانو چې له هغه پرته خپل څه نور سرپرستان نیولي دي الله پر هغوی څارونکی او ساتونکی دی. ته د هغوی وکیل نه یعنی پر هغوی مسلط کړای شوی نه. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. هو په همدې ډول ای پیغمبره دغه عربي قرآن مونږ تا ته وحی کړی دی ترڅو چې ته د کلیو مرکز یعنی د مکې د ښار او د هغه د خوا او شا اوسیدونکي خبردار کړي او د غونډېدو یعنی د قیامت له ورځې نه یې وویروي چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته چې د یوې ډلې تلل به جنت ته او د بلې به دوزخ ته وي. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. که الله غوښتي وای نو دوی ټول به یو امت ګرځولی وو خو د هغه چې چاته خوښه شي په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو نه څوک سرپرست شته نه مرستندوی. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
آیا دوی داسې ناپوهان دي چې دوی له هغه پرته نور اولیاء یعنی کار جوړونکي نیولي دي؟ ولی کار جوړونکی خو الله دی، هماغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر شي باندې قادر دی. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. په هر چاره کې چې ستاسې ترمنځ اختلاف وي د هغه فیصله کول د الله وظیفه ده. هماغه الله زما پروردګار دی، پر همغه باندې ما توکل وکړ او د همغه لوري ته زه رجوع کوم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. د آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی چې ستاسې له خپل جنس څخه یې ستاسې لپاره جوړې پیدا کړې او همداسې په څارویو او ځناورو کې هم د همغو هم جنس جوړې پیدا کړې او په دې توګه هغه ستاسې زوزات خوروي. د کائناتو هیڅ شی هغه ته ورته څیرمن نشته. هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. د آسمانونو او ځمکې د خزانو کلیګانې له همغه سره دي. چاته چې خوښه شي پراخ روزي ورکوي او چاته چې خوښه شي لنډه تنګه روزي ورکوي. هغه په هر څه پوهیږي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. همغه ستاسې لپاره د دین همغه کړنلاره ټاکلې ده چې د هغې حکم نوح ته کړی و او چې اوس ای محمد تا ته مونږ د وحی په وسیله درلیږلی دی او چې د هغه هدایت مو ابراهیم او موسی او عیسی ته کړی دی په دې سپارښت سره چې دغه دین برقرار کړئ او په دې کې تیت پره کیږئ مه. همدا خبره د دغو مشرکانو ډیره تر پامه بد راغلې ده چې د هغې خواته ای محمد ته دوی ته بلنه ورکوي. د الله چې چاته خوښه شي ځان ته یې غوره کوي او هغه خپل لوري ته د راتلو لاره همغه چاته ورښیي چې د هغه خواته رجوع وکړي. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. په خلکو کې چې کومه تفریقه راغله هغه له دې وروسته راغله چې هغو ته علم راغلی او په دې اساس راغله چې هغوی په خپل منځ کې یو پر بل باندې تیری کول غوښتل. که ستا پروردګار د مخه دا نه وی ویلي چې تر یوې ټاکلې نیټې پورې د فیصله وځنډولی شي نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه او حقیقت دا دی چې له پخوانیو نه وروسته چې کوم کسان د کتاب وارثان وګرځول شول هغوی د هغه له پلوه په لوی اندېښناک شک کې غورځېدلي دي.
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نو لدې کبله دوی د اسلام دین ته راوبوله لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی پر هغه باندې کلک ثابت اوسه او د دوی په غوښتنو پسې مزه او دوی ته ووایه چې الله چې هر کتاب نازل کړی دی ما پر هغه باندې ایمان راوړ ما ته امر شوی دی چې زه ستاسې په منځ کې عدل وکړم همغه الله زمونږ پروردګار هم دی او ستاسې پروردګار هم زمونږ عملونه زمونږ لپاره دي او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي زمونږ او ستاسې په منځ کې کومه جګړه نشته الله به یوه ورځ مونږ ټولو غونډ کړي او د همغه لوري ته د ټولو ورتګ دی. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. د الله بلنې ته له لبیک ویلو نه وروسته چې کوم کسان له لبیک ویونکو سره د الله د دین په باب جګړې کوي د هغو دلیل تراشي د هغو د پروردګار په نزد باطله ده او پر هغو باندې د هغه غضب دی او د هغو لپاره سخت عذاب دی. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. هماغه الله دی چې هغه په حق دغه کتاب او تله نازل کړي دي او ته څه خبرې ښایي چې د فیصلې ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی وي. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. کوم کسان چې د هغه یعنی قیامت پر راتګ ایمان نه لري هغوی خو د هغه لپاره بیړه کوي مګر څوک چې پر هغه ایمان لري هغوی ورڅخه ویریږي او پوهیږي چې په باوري ډول هغه راتلونکی دی. ښه واورئ کوم کسان چې د قیامت پر راتلو کې شک اچوونکي بحثونه کوي هغوی ډیر زیات په ګمراهۍ کې دي. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله پر خپل بندگانو ډیر مهربان دی چاته چې څه خوښوي رزق ورکوي او هغه ډیر زورور او برلاسی دی. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. څوک چې د آخرت کښت کرونده غواړي مونږ د هغه په کښت کې زیاتوالی راولو او څوک چې د دنیا کښت کرونده غواړي هغه ته له همدې دنیا څخه ورکوو خو په آخرت کې د هغه هیڅ برخه نشته. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آیا دغه خلک د خدای سره داسې شریکان نیسي چې د دوی لپاره د دین داسې طریقې غوره کړي چې الله د هغې اجازه نه ده کړې؟ که د فیصلې خبره مخکې نه وای سرته رسول شوي نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه. په باوري توګه د دغو ظالمانو لپاره دردناک عذاب دی. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ته به وګورې چې دغه ظالمان به په هغه وخت کې د خپلو کړو له عاقبت نه ویریدونکي وي او هغه به پر دوی راشي. د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي هغوی به د جنت په باغچو کې وي. هغوی چې هر څه وغواړي د خپل پروردګار په وړاندې به یې ومومي. همدغه لوی فضل دی. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. دغه د هغه شی چې الله د هغه زیری خپلو هغو بندګانو ته ورکوي چې هغوی ایمان راوړ او نیک عملونه یې وکړل. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه په دغه کار باندې له تاسې نه د څه اجورې غوښتونکی نه یم. البته د خپلوي مینه ارومرو غواړم. څوک چې د نیکۍ ګټه وکړي موږ به د هغه لپاره په هغې نیکۍ کې ښه والی زیات کړو. بېشکه الله ښه بخښونکی او قدردان دی. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. آیا دوی وایي چې دغه سړي پر الله باندې د دروغو بهتان تړلی دی؟ که الله وغواړي نو ستاسې په زړونو به مهر ووهي. هغه باطل له منځه وړي او حق په خپلو فرمانونو سره حق ثابتوي. هغه د سینو په پټو رازونو پوهیږي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. الله هماغه ذات دی چې له خپلو بندګانو څخه توبه قبلوي او له ګناهونو څخه تیریږي په داسې حال کې چې ستاسې ټولې کړنې هغه ته معلومې دي. هغه د ایمان راوړونکو او د نیک عمل کوونکو خلکو توبه قبلوي او په خپل فضل سره هغو ته لا زیات ورکوي. پاتې شول منکران نو د هغو لپاره دردناکه سزا ده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. که الله خپلو ټولو بندگانو ته پراخ روزي ورکړی وای نو هغوی به په ځمکه کې د سرکشۍ طوفان برپا کړی خو هغه په یو حساب سره چې څومره غواړي نازلوي. په باوري ډول هغه له خپلو بندگانو نه باخبر دی او هغوی ویني. وهو الذي ينزل الغيث من
بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هماغه ذات دی چې د خلکو له ناامیده کېدو نه وروسته باران وروي او خپل رحمت خوروي او هماغه د ستاینې وړ سرپرست دی. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. د هغه له نښانو څخه دا یې د دغې ځمکې او اسمانونو پیدایښت او دغه ساکښ مخلوقات چې هغه په دواړو ځایونو کې خپاره کړي دي هغه چې کله وغواړي دوی راغونډولی شي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. پر تاسې چې هر مصیبت راغلی دی ستاسې د خپلو لاسونو له ګټې نه راغلی دی او له ډېرو ګناهونو څخه الله همداسې تیریږي. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسې په ځمکه کې د خپل خدای بېوسي کوونکي نه یئ او د الله په مقابل کې تاسې کوم ملاتړ او مرستندوی نه لرئ. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. د هغه له نښانو څخه دغه بیړۍ دي چې په سمندرونو کې د غرونو په شان ښکاریږي. الله که وغواړي باد به غلی کړي او دوی به د سمندر پر شا ټپ ولاړ پاتې شي. په دې کې سترې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې خورا زیات صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. یا پر هغو کې د سپریدونکو له ډېرو ګناهونو څخه په تېرېدو د هغو د یو څو عملونو په مجازات کې هغه ډوبه کړي او په هغه وخت کې به زموږ په آیاتونو کې جګړه کوونکو ته معلومه شي چې د هغو لپاره د پناه کوم ځای نشته. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تاسې ته چې هر څه درکړی شوي دي هغه محض د دنیا د څو ورځني ژوندانه متاع ده او څه چې له الله سره دي هغه غوره هم دي او دوامدار هم. هغه د هغو خلکو لپاره دي چې ایمان یې راوړی دی او پر خپل پروردګار توکل کوي. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هغه کسان چې له لویو ګناهونو او د بې حیایي له چارو څخه ډډه کوي او که په غصه شي نو عفو کوي. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې د خپل پروردګار حکم مني، لمونځ قایموي، خپل چارې په خپل منځي مشورې سره سرته رسوي. مونږ چې هر څه روزي هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. والذين إذا
أصابهم البغي هم ينتصرون. او کله چې پر هغو باندې تیری کیږي نو د هغه مقابله کوي. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. د بدی بدله همغسې بدی ده. بیا څوک چې عفو وکړي او اصلاح وکړي د هغه اجر پر الله دی. الله ظالمان نه خوښوي. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. او کوم کسان چې پر هغو باندې له ظلم کېدونه وروسته غچ واخلي هغوی نشي پړه کېدلی. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. د پړې وړ خو هغه کسان دي چې پر نورو ظلم کوي او په ځمکه کې په ناحقه تیری کوي. د دغه راز خلکو لپاره دردناک عذاب دی. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. البته څوک چې له صبر نه کار واخلي او بخښنه وکړي نو دا چارچلند ډیر د ټینګو او غوره چارو څخه دی. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله چې څوک په گمراهۍ کې وغورځوي له الله نه وروسته هیڅ څوک د هغه متوجه کوونکی خواخوږی نشته. ته به ووینې چې دغه ظالمان چې کله د خدای عذاب وګوري نو به وایي آیا اوس د بیرته ستنېدو لپاره کومه لاره شته؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. او ته به ووینې چې دوی کله دوزخ ته راوستل شي نو خواري وهلي سرکوزي به روان وي او هغه ته به د نظر په اړولو د سترګو په کنجونو سره غلي غلي ګوري. په هغه وخت کې به هغه کسان چې ایمان یې راوړی ووایي چې په رښتیا سره اصلي زیانمن هغه کسان دي چې هغوی د قیامت په نننۍ ورځ کې خپل ځانونه او خپل اړوند کسان په زیان کې واچول. خبردار اوسئ ظالمان به په همیشني عذاب کې وي. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. او د هغو به هیڅ ملاتړ کوونکي او سرپرستان نه وي چې د الله په مقابل کې د هغو مرستې ته راشي. الله چې څوک په ګمراهۍ کې وغورځوي د هغه لپاره د ژغورنې څه لار نشته. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير.
ومنئ د خپل پروردګار خبره مخکې له دې چې هغه ورځ راشي چې د هغې د مخنیوي هیڅ صورت د الله لخوا څخه نشته. په هغه ورځ به ستاسې د پناه کوم ځای نه وي او نه به څوک ستاسې د حال د بدلولو هڅه کوونکی وي. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. اوس که دوی مخ اړوي نو ای پیغمبره مونږ خو ته پر دوی د ساتندوی په توګه نه یې لیږلی. پر تا خو صرف د خبرې یعنی د پیغام رسولو مسؤلیت دی. د انسان دا حال دی چې کله موږ ورباندې د خپل رحمت خوند څکو نو په دې خوښیږي او که د خپلو لاسونو کړې چې سر ته یې رسولي د کوم مصیبت په بڼه کې پر ده راوړو نو ډېر ناشکره کیږي. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله د ځمکې او آسمانونو د پاچایۍ مالک دی. څه چې غواړي پیدا کوي. چاته چې خوښه شي نجونې ورکوي، چاته چې خوښه شي هلکان ورکوي، چاته چې خوښه شي هلکان او نجونې ګډ وډ ورکوي او چاته چې خوښه شي شنډوي یې. هغه ته هر څه معلوم دی او په هر څه قادر دی. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هیڅ بشر دا مقام نه لري چې الله له هغه سره مخامخ خبرې وکړي یا خو د هغه خبرې په وحی یعنی اشارې سره وي یا د پردې تر شا یا کوم پیغام راوړونکی یعنی پرښتې لیږي او هغه د هغه په حکم سره هر څه چې هغه غواړي وحی کوي. هغه لوړ او د حکمت خاوند دی. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. او په همدې ډول ای محمده مونږ یو روح یعنی قرآن تا ته وحی کړی دی. ته هیڅ نه پوهېدلی چې کتاب څه وي او ایمان څه وي خو هغه قرآن مونږ یې رڼا وګرځوله چې په هغې سره مونږ له خپلو بندګانو نه چې چاته مو خوښه شي لار ښیو. په یقیني ډول ته د سمې لارې لوري ته رهبري کوي د هغه خدای د لارې لوري ته چې د ځمکې او آسمانونو هر شي مالک دی. خبردار اوسئ ټولې چارې د الله خواته ورګرځي.